نن د خپرونو په لړ کې راغلی یم د ننګرهار میوې مارکیټ ته. داسې سهار سبا د موږ هم په همدې خاطر راغلو چې د وطن د میوه‌جاتو تازه حال واخلو چې قیمتونه یې څنګه دي او بازارونه یې څنګه دي. يوصل الشل روباي شل روباي شل روباي شل روباي سليم شلا 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 من دايش بس راغلی و بس شکر د پاکستان خپل راغلی و خو شکر د الحمدلله خلین روان ده او اوس له پاکستان و دا درې میاشتې کې راغلی و زه شکر چې خپل وطن کې بیا کاروبار و شکر د الحمدلله خاصري سترګې ګرځوي خبره هم نشته نه څه غده نه بس خو مزایره هم خلکو سره کوي شو شکر د الحمدلله کله خرڅي کله پاتې شي. پوسه کې بازار څنګه نه بازار څنګه نن بازار ولا خو دومره بد نه وسه پوس خو وایسل دومره ټیم نه کېږي 10 منټه کېږي ته ولاړ ګورم پته پرسته لګي. چې بازارونه خو یو څه موده مخکې خو خو دا د انګورو تاثیرات لږ ورباندې دغه شوی بازار یې خراب شوی. چې انګور بازار ته راغلی دي د خټکیو بازار کمزوری شوی د انګورو بازار بس لږ ټیټ دی او دا لږ ضعیف شوی دی بازار. د فانوس افغانستان درنو لیدونکو سلامونه ستړي مو شه وخت مو بخیر په دې چې ښه اوسئ. نن د خپرونو په لړ کې راغلی یم د ننګرهار میوې مارکیټ ته. میوې مارکیټ نو په ننګرهار کې دا یو ستر مارکیټ دی، یو داسې مارکیټ چې دلته د هېواد د بېلابېلو ولایتونو بېلابېل میوه‌جات راوړل کېږي، بیا له دې ځایه په نورو ولسوالیو باندې ویشل کېږي. که د ننګرهار کومه میوه وي هغه نو بیا دې مارکیټ ته راوړل کېږي او له همدغه ځایه بیا په نورو ولایتونو باندې ویشل کېږي، هلته لېږدول کېږي. داسې سهار سبا د موږ هم په همدې خاطر راغلو چې د وطن د میوه‌جاتو تازه حال واخلو چې قیمتونه یې څنګه دي او بازارونه یې څنګه دي. راځئ نو نننۍ خپرونه مو په همدغه تړاو ده له خپلو بېلابېلو هېوادوالو سره به غږېږو، د دوی سره به خبرې کوو، د هېواد د تازه میوه‌جاتو تازه قیمتونه به پوښتو. ملتیا مو وکړه دا خپرونه تر وروستیو شروع پورې وګورئ. يوصل الشلا يوصل الشلا يوصل الشلا يوصل الشلا يوصل الشل روباي شل روباي شل روباي شل روباي سليم شل سلامونه بیا هم ستړي مو شه وخت مو بخیر. راغلو د منډۍ یوه بله برخه ده، دا تاسې ګورئ چې یوازې د وطن مڼې په دغه ځای کې پلور کېږي. سلام ورور ستړی مه شي. ژوندی اوسه ورور ښه جوړې تکړه ډېره مننه. ښایسته نوم دې راته واخله. آیات خان. آیات خان. فکر کوم ښه وخت یم کار ته راغلی او ښه ستړی به مې الحمدلله بس راځو شکر ده ښه کار روان ده. ګرمۍ خو نه یې پازه؟ نه ګرمۍ نشته فلحال خو اته نښې نه بعد لغونې ګرمي زیاته شي بیا. دا مڼې د کوم ځای دي؟ دا د لوګر نه راځي، ګردیز نه. او ګردیز نه هغه نه راځي. او دلته بیا پسې حساب خرڅوئ تاسې؟ دلته 150 150 کې شو بیا 10 روپۍ ګټې باندې مونږ خرڅوو. او دا خلطه په 150 افغانۍ 150 افغانۍ. او دا څنګه دي بازارونه؟ بازارونه ښه دي شکر ده ښه روان دي. ولې نه دا خوږه مڼه ده ښه ښایسته ده او ښه بهترینه مڼه ده.
دا نور چې د کنه یو سلس یو سله د سمره مړه ده دا سل یو سلس کې خرشي به دې کې لګ لګ ترشوالي بیا دا خواږوي او فکر کوم چې د مڼو سیزن اوس شروع او مڼو سیزن شروع شي یوازې د ګردیز نه راغلي د نور ولایتونو مڼه راځي نور نه راځي سلوګر نم شروع کی ګردیز نم راځي غزنی نم راځي سیبان راځي ډیر راځي اوس به د ټولو ولایتونو په مڼو کې د ټولو خواږه مڼه او ښه مڼه کومه یو ده د ګردیز مڼه خواږه ټولو کې د ګردیز او ګردیز مڼه ډیره مزدار وي په همدې خاطر به قیمتونه هم بیځي قیمتونه خو ټیک نه دي 1.5 سل روپۍ څه شي دي اوه یو مند نو مطلب مناسب دي مناسب ده چې څوک راوړي هغه هم غریب جاړي چې په دې هغه نه هلته کېږي پوه شئ بیا شکر ده موږ خو بیا داسې وطن لرو چې د دې میوجاتو پکې هېڅ کمی او هېڅ کمی نشته الحمدلله شو هر شی ډېر دي پکې هر شی هېڅ شی کمی نشته پکې دغه مڼه چې تاسو د ګردیز نه دلته راوړئ که دلته هم دغه د پرچون په حساب خرڅوئ که نه مونږ خو دلته منډۍ کې والو ګردیز نه هغوی راوړي دلته منډۍ ته مونږ خپله والو مونږ والو به لس ګټې بیا خرڅ کړو تاسو بیا په دوکاندارانو باندې و دوکانداران څوک 2 خلدې 15 خلدې داسې کې مونږ خرڅ کړو لکه دا ډېرې دوکانداران یو دوه نشي نه ورکوي دا سل 1.5 سل پلاستیک وي چې مونږ والو بس هغوی بیا لس ګټه مونږ ته راکړي دا څه میوې او دغه هم شته چې مثلا د دې ځای نه نورو ولایتونو ته لېږدول کېږي د دې منډۍ نه دې منډۍ نه خو نه ځي ولې الویلې چې هر ولایتونو کې هر ولایتونو ټول منډیانې ډکې دي و لغمان ته هم لکه دې ځای نه لغمان ته هم ځي لغمان ته ځي نور ځایونو ته دونه نه ځي ولې کابل خپل ماڼه ډېر انګور شته هغه شته هر شی ډېر دي لکه هر یو ولایت کې منډیان هر یو شی ډېر دی لکه داسې مشکلات نشته چې بل ولایت ته لاړ شي یوازې په همدغه ولایتونو کې و همدغه ولایتونو کې لغمان ته ځي دا دغه ځایونو ته ځي بس دا ننګرهار خواخوا علاقو ته دغه ځایونو ته ځي ډېره مننه وروستیو کې څه پیغام لرې غوښتنه لرې بس په خدمت کې دی مننه بس راغلی یو بس شکر د پاکستان خپل راغلی یو ښه شکر د الحمدلله ښه لین روان ده او اوس له پاکستان و دا 3 میاشتې کې راغلی یو زه شکر چې په خپل وطن کې بیا کاروبار او شکر د الحمدلله ښه سرې سترګې ګرځو هېڅ خبره هم نشته نه څه هغه ده نه بس ښه مزایره هم خلکو سره کوي شکر ده الحمدلله اکثره خلک دا فکر کوي وی له پاکستان څوک بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي دوی دلته پښیمانه دي نه هېڅ پښیمانه شي کوي هر شي چې نه کوي ته کار نه کوي بیا نه کېږي نو کار کوي کار به کېږي که نه چې اوس ته کور کې کښېنې نه کېږي څه شی به کوې نو چې په کور کې کښېناست و محنت به کوې الحمدلله 4 بجې راځو شپږ به شپږ نیمه ښه کار کوو لاړ شو شکر ده 1500 شپږ سوه ګټو لاړ شو پاکستان کې همدغه د میوو کاروبار و هلته هم دا کار کولو ډېره مننه سلامونه بیا هم ستړي مه شئ تاسې دا ګورئ نو دا زموږ د وطن انګور دي دلته به یې په اړه پوښتنه وکړو چې څنګه دي بازارونه او قیمتونه یې څنګه دي سلام ورور ستړی مه شئ ښایسته نوم دې راته واخله نوم جمروز خان او د کوم ځای اوسېدونکی یې رودات ولسوالۍ رودات ښه ستړی به هم بیا وروره اولا بس یونو منډۍ کې هم ښه بیروبار دی ګڼه د بازار کړه خو به نه ده نه بس انشاءالله گزاره کېږي د انګورو قیمتونه څو دي د انګور مې ورو په 115 او 10 او دغه شان شلې خرڅوي د څلوېښتو پورې هلته په 115 افغانۍ تاسې به په 110 او 140 دغه شان خرڅوو بازارونه څنګه دي بازارونه خوشحاله سي راځي بازار شکر دی بس الحمدلله الله ناراضي او کار کېږي خرڅېږي کوم ځای الحمدلله شکر دی الله او د انګور په اوس وخت کې ننګرهار ته د کوم ولایتونو نه راځي دا ورور کابل او د دغه ځایونو نه راځي نو بره ولایتونو نه تاسې به د کابل له منډیانو راوړئ دا خلک یې راوړي او دلته موږ بولی والا نه اخلو 110 د خپل کاروبار خو راضي یاست الحمدلله شکر دی مجالبه خاطر د خپل کاروبار لرئ نه انشاءالله نشته نه انشاءالله هېڅ جالبه خاطر نشته یو څه خو یې وسړی لا څه ونه ډېره مننه څه پیغام لرئ هېوادوال ته مهرباني لا بس پیغام بوله دا الحمدلله کارم روان دی او نو کارم روغ دی الحمدلله کار چلیږي بس رب د ستاسو په کاروبار کې برکت راشي ډېره مننه ژوندی اوسئ دلته چې تاسې ګورئ دا نو د هېواد له نورو ولایتونو راوړل شوي انګور دي چې د ننګرهار په دغه منډوي کې په دغه مارکیټ کې
پلورل کېږي نو ماشاءالله څه کال به د انګورو حاصلات ډېر ښه وي نو په کار راځي دغه دپاره یو مناسب بازار پیدا شي مناسب بازار پیدا شي نو ګټه به موږ ته ډېره زیاته وي دغسې به ځو له خپلو نورو هېوادوالو سره مغږېږو سلام ورو ستړی مه شي خیر بخیر یې یو دوه دقیقې به خبرې وکړو خوښه دې صحیح ده دا انګور یې تاسې دي او زما دي ښه دا په څه حساب خرڅوئ دا بس سلم ایسي دي 110 110 خرڅو کوم ځای خرڅېږي بازارونه ښه دي بس ښه دی کله خرڅېږي کله پاتې شي ښه په اوس وخت کې بازار څنګه نن یې بازار څنګه و نن یې بازار والا ښه و دومره بد نه اوس اوس خو مو وایسل دومره ټایم نه کېږي 10 منټه کېږي ته ولاړ یو ګورم پته به وروسته لګي او دا انګور د کوم ځای د کوم ځای د کوم ولایت دي ولایت نه ولا خپل هم نه خپل دومره ټایم نشته زه 15 شپې چې پاکستان نه راغلی یم او ځکه راغلی اوس فلحال نوې نوې دغه تجربه په کالو پکې نو پاکستان کې څه کاروبار کوه هغه ځای هلته مې کاسمیټکس کار کولو دلته ډایرکټ په میوه‌جاتو باندې پیل بس میوه جاتو باندې دغه شو توکل په خدای څنګه به شي یاو کنه څنګه چل کوز کور کې ناشته نه شول د افغانستان کې بس کار وسنه خو وکې خدای آفرین چې همت کې کار کې همدا کافي ده کنه دا خو وکې نو موږ چې همت وکړو خدای په خپل برکت شي کنه فقط همت په کار سره کار وکړي ولا هم دا خبره ده ډېر مننه کوم جالب خاطر لري مجالب خاطر لري د نن ورځ کار دی پوه نه شوم یعنی څه پیغام لري مهرباني هیوادوالو ته بس څه پیغام ورکړي څه پیغام ورکړو چې نوې څوک را روان دي چې راځي خپل ځان ته راشي همدا وطن دی خو پکې خوشحاله به دغه باندې راشي آباد کې اوس راغلی وو د ټوله اوس آباد کې چې خوشي یا همدې وطن کې کار همدې وطن کې دا کې راځي ته واپس نه وځي بد ورته ته مو وایي دې ټیم ډېره مننه تاسو د ښه کاروبار غواړم کامیاب اوسئ راځئ هېوادوالو دغسې به د منډۍ بلې برخې ته لاړ شو هلته به هم د هېواد ځینې موجات دي هغه به راواخلو ملتیا مو سلامونه بیا هم ستړی مه شئ دا یو بله برخه ده چې دلته نو زردالان خرڅېږي سلام ورو ستړی مه شئ السلام علیکم ورحمت الله ستړی مه شئ بخیر جوړې ډېره مننه ښایسته نوم دې راته واخله زما نوم صحبت الله ښه ستړی مې وله ولا ستړی کېږو خو به نو خامخا کاروبار د کاروبار دا او بالکل دا زردالو د کوم ځای دي دا وروره دا د افغانستان ده د کابل نه راځي غزني نه راځي پکتیا نه راځي لوګر نه راځي او څو ولایتونه ده د په څه حساب خرڅېږي دلته دا خو وروره روز نرخ ده که نه بازار ده که جنس زیات دي که ډېر راغلي ارزان خرڅېږي او چې کمې بیا ښه خرڅېږي او تمام شو د حساب ته چې وګورې د 300 نه پورته تمامېږي تقریبا 9 کیلو اوس مارکیټ ته څنګه ډېر راغلي که لږ راغلي دي نه ښه ده اوس ګزاره حال ده خراب حال دی او خلک یې خوښوي بازارونه ښه او ډېر ښه ډېر ښه بازار هم ښه ده خلک هم خوښوي خپل میوه ده که نه خپل د وطن میوه ده خلک یې خوښوي د خپل وطن میوه د خامخا به خلک بالکل خامخا به یې اخلي نن ورځ بازار څنګه و ښه و ښه و ګزاره حال و مطلب جانې ډېر ښه نه و یار خپل پیسې جوړې کړو ښه ده بیا هم شکر ده خپل هغه په کوم نرخ تمام هغه پیسې جوړه کړله مزه شکر چې هماغه خرڅېږي بازارونه شته که نه شکر ده بالکل ډېره مننه هېوادوال د څه پیغام لري څه غوښتنه لري مهرباني ولا وروره پیغام مې همدا ده هغه یو ملګری و چې دا شی وخورو دا خو خوري نو خامخا به یې خوري نو چې وړې خامخا او خامخا یې خوري او بل پیغام مې دا ده چې زمونږ استادو ګاونډي ملک سره د راکړه ورکړه بند شوې ده باید خپل تجارت موږ سپورټ کوو د خپل میوه 11 روپۍ که جیګ واخلو دهقانان ته به هم ګټې انشاءالله او عوام ته به هم ګټې انشاءالله نو دغه پیغام دی چې خپل تجاران باید خلک سپورټ کړي خیر ده خپل میوه‌جات داخل په وطن کې استفاده ترې وکړي پراخ پیمانه د واخلي ځکه لاره خو ورته او انشاءالله ښه خرڅېږي زموږ ستاسو میوه انشاءالله چې لاره بنده شوې د هغې نه هم ښه خرڅېږي په روز کال چې لاره خلاصه مو زموږ ستاسو خټکی من مثلا 80 او 90 او 100 روپۍ خرڅه کال ماشاءالله 100 150 150 روپۍ نه کم خرڅ شوی نه ده همداسې زردالو انګور هر شی انشاءالله ښه خرڅېږي ډېره مننه تا نه هم جنان مننه وبخښئ وخت هم درته ونیو خدای دې وبخښي
سلامونه بیا هم ستړي مو شئ وخت مو بخیر د میوې منډۍ ده دلته تاسو ګورئ چې د هېواد له نورو ولایتونو راغلي خټکي په دغه ځای کې پلورل کېږي موټرو سره راغلي دي او له دې ځایه بیا فکر کوم چې د هېواد نورو ځایونو ته هم لېږدول کېږي دا چې بازارونه یې څنګه دي قیمتونه یې څنګه دي په همدغه تړاو به له خپلو هېوادوالو سره خبرې وکړو له هغوی سره به وغږېږو السلام علیکم روغ سړی مشه خیر بخیر یې فقط یو 2 دقیقې وخت دې نیسم مهرباني دا خټکي د کوم ځای دی دا د مزار د مزار خټکي د مزار خټکي څنګه دي بازارونه ولا چې بازارونه خو یو څه مده مخکې خو دا د انګورو تاثیرات لګ ور باندې شوی بازار خراب شوی څنګه چې انګور بازار ته راغلي دي د خټکیو بازار کمزوری شوی د انګورو بازار بس لګ ټیټ دی او دا لګ ضعیف شوی دی بازار اوس وخت د ننګرهار په بازارونو کې کنه یوازې د مزار خټکي دي که د نورو ولایتونو خټکي هم شته د مزار هم شته او د بغلان هم شته دا دوه ولایتونو او خټکي شته فلحال په دې دواړو کې خواږه خټکي د کوم ولایت خواږه خټکي خو بس جنس تر جنس فرق کوي نو او د مزار هم خواږه دي او د بغلان هم خواږه دي خو بس جنسونه فرق کوي سږکال خو سیزن دا ده اوس په ختمېدو دی که نه سیزن یې څنګه و ولا سیزن خو الحمدلله د پرتله د نور کارونو سکل خو سکل د پاکستان لارم بندوه نو ډیر تاثیرات پدې خو الحمدلله خو او بازار خو داخل افغانستان کې خلکو دومره توان درلوده چې مثلا دا واخلې او استفاده یې کړو او بالکل او توان یې چې واخلي خرڅ د لارې ظرفیت یې ظرفیت یې چې واخلي بالکل یعنې د لارې باندې دوه تاثیر پرې ونه کړ نه الحمدلله هیڅ تاثیر پرې ونه کړ کوم فکرونه چې مونږ کوله چې ولا دا جنس به خرابېږي ارزانېږي خو نه په کوم نرخ چې و په هغه نرخونه خرڅ شو یعنې په تېر کلونو کې چې کوم نرخ وخرڅېده سږ کال هم په هماغه نرخونو خرڅ شوي خپل کاروبار خو راضي یاست الحمدلله طبعا د کاروبار باندې ته ډېر وخت کېږي که نه چې د کاروبار کوې یو شپږ کاله به کېږي تقریبا ډېر کېږي نو کومه جالبه خاطره به خامخا لري جالبه خاطره نو یوه جالبه خاطره به راته ووایه جالبه خاطره خو ډېرې دي نو یوه تا ته ډېره جالب جالب داسې ده چې ورځ مارکیټ ته راغلم په غونډ مارکیټ کې یعنې جالبه خاطره مې دا وه چې غونډ مارکیټ کې خټکی نو یوازې ما سره خټکی دا یو جالبه خاطره بازار هم کول ولا بازار یعنې څه چې نرخ نه بیا څه چې نرخ په هغه نرخ هم خرڅ کړی مطلب انصاف دی او انصاف په کاروبار کې انصاف مهم دی که ته انصاف وکړې هر څوک دا نه چې د موقع نه خلک استفاده وکړي انصاف مهم دی په هر حالت کې ډېره مننه اوس کې هېوادوالو څه پیغام لري او مهرباني بس خپل وطني محصولاتو نه استفاده وکړي خپل وطني تولیدات او خپل وطني میوې نه استفاده وکړي دې نه خبره ده ډېره مننه خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې ما زلمي زاهل درته ریکارډ کړه راغلو د ننګرهار میوې مارکیټ ته دلته مو یوه ځانګړې خپرونه ریکارډ کړه د هېواد په بېلابېلو میوهجاتو مو خبرې وکړې د دوی قیمتونه مو راواخیسته په دې هیله چې دا خپرونه مو خوښه شوې اوسي یوه یادونه باید وکړم چې تل کوشش وکړئ هڅه دا وکړئ چې له خپلو وطني تولیداتو او له خپلو وطني حاصلاتو استفاده وکړئ ګټه یې زموږ خپل وطن ته د خپل وطن ته ګټه ورسوئ نو تر بل خپرونه چې زه زلمی زاهل او سراج الدین پژواک ستاسې په خدمت کې حاضرېږو تاسې په لوی بخښنې د خدای سپارم ښې چارې ښه وخت د الله په امان